ساختمان اداری جدید ریاست شرکت غزنی برشنا با حضور مسئولان محلی و مسئولان شرکت برشنا در این ولایت به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان که به هدف ایجاد سهولت در ارائه خدمات و فراهمسازی محیط مناسب کاری برای کارمندان احداث شده است. مسئولان میگویند که زیربنای این ساختمان به مساحت 400 متر مربع بوده و با هزینه بیش از 14 میلیون افغانی از بودجه امارات اسلامی افغانستان در 2 طبقه و در مدت 5 ماه ساخته شده است. معاون والی غزنی در مراسم گشایش این ساختمان بر استفاده مؤثر از این تأسیسات در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان تاکید کرد و گفت که از امکانات موجود برای رسیدگی به مشکلات مردم و ارائه خدمات با کیفیت استفاده شود. دا ودانۍ 2 پوړونه لري چې لاس دفترونه چې د اداري کارونو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په بشپړ ډول سمبال دي. موږ داسې ودانۍ ته اړتیا درلوده چیرې چې زموږ همکاران او قدرمن مراجعین دواړه آرام احساس وکړي او زه خوښ په دې یم چې دا هدف نن ترلاسه شو. لله الحمد. تعمیر جوړول په صحیح معنا کې په اصلي معنا کې د تعمیر ښایست دا ده چې هغه د خلکو خدمت وکړلی شي، د خلکو کارونه پکې وشي او د خلکو ستونزې پکې حل شي، نو بیا علی دا تعمیر ده چې دا اصلی تعمیر. در همین حال مولوی خیرالله شنواری رئیس تدارکات ریاست عمومی شرکت برشنا از تطبیق چندین پروژه دیگر در بخش توسعه و افزایش ظرفیت برق در ولایت غزنی خبر داد. وی گفت که با تکمیل این پروژه ها خدمات برق رسانی در این ولایت گسترش یافته و دسترسی شهروندان به انرژی برق بهبود خواهد یافت. 260 کیلوولت لاین سیاغه انتقالی لاین ده د کابل نه کندهار ته او دا د غزنی ولایت باندې تیریږي. دا پروژه د تکمیلیدو په حال کې ده او ډیر زر به د غزنی ولسونه هم ترې مستفید شي. د دې ترڅنګ 2 ډېرې لویې او اساسي پروژې د سب سټیشنونو دي چې هغه د توزیعي شبکې پورې اړه لري او برق ولایتونو ته توزیع کوي. نو په دې سلسله کې 2 سب سټیشنونه قدرمنو مشرانو او حضارو موږ په غزنی ولایت کې لرو چې یو د مقر سب سټیشن دی او بل دی قره‌باغ. شایان ذکر است که ایجاد ساختمان در نظم و پیشبرد کارهای اداری رول مهم دارد. مسئولان در غزنی از ساخت ساختمان‌های دیگر ادارات در این ولایت نیز خبر دادند.